السلام علیکم دوستانو، الله تعالی مو جوړ او روغ لره. دوستانو نن د سره د علم نشرح وظیفه شریکه کوم چې دا داسې وظیفه ده تر دې مخکې ما نه له تاسو سره شریکه کړې ده، نه دا وظیفه تاسو کړې ده، او دا داسې بهترینه وظیفه ده چې چا به هم له تاسو سره پر هغه طریقه نه وي شریکه کړې او تاسو ته به یې نه یې درښودلې کوم چې یې زه نن درته ښایم. دوستانو علم نشرح د انسان د زندگی چې په انتها زیات ضرورت وي دا ټول ورپوره کوي. علم نشرح د انسان د ژوند چې څومره حاجات وي هغه ټول ورپوره کوي. چې کوم شي ته ضرورت لري یو ځل د سهار له لمانځه نه بعد صرف 14 واره علم نشرح وظیفه وکړه، هغه څه ته چې ضرورت لري هغه به الله درکړي. موټر تی لري، بنگلې تی لري، کاروبار تی لري، روغ صحت تی لري او د ژبې د خلاصون مشکل لري، دې ته ضرورت لري چې الله تعالی د ژبه خلاصه کړي، سینه خلاصه کړي، الله پاک جل جلاله چې ته دغه وظیفه وکړې الله تعالی به دا مشکل حل کړي. دا ډیره بهترینه وظیفه ده دوستانو، دا موقع له لاسه مه ورکوئ. بس صرف او صرف د سهار له لمانځه نه بعد یا 14 واره وکړئ، دعاګانې به راته وکړئ. په ژوند کې که خوشحالي غواړئ، په ژوند کې برکات غواړئ، په ژوند کې پرمختګ غواړئ، نو یو ځل په پابندي سره د سهار له لمانځه نه بعد صرف 14 واره علم نشرح وظیفه وکړئ. پر هغه طریقه یې وکړئ کوم چې زه له تاسو سره شریک کوم. دوستانو اسانه عمل ده، انشاءالله دعاګانې به راته وکړئ. علم نشرح یو داسې صورت ده چې په قرآن شریف کې ډیر بهترین صورت ده، نهایت آسان صورت ده. د دغه صورت وظیفه چې تاسو کوئ دوستانو، چې هر څومره سخت مشکل ترین کار ستاسو وي هغه به الله تعالی درته اسانه کړي. چې په هر څومره سخت کار کې راګیر یاست، هر څومره سخته پریشاني وي، انشاءالله هغه ټولې لارې به الله تعالی درته اسانه کړي. دنیا به ستاسو پر مخ الله تعالی خلاصه کړي، رشته به ستاسو پر مخ الله تعالی خلاصه کړي، نکاح به ستاسو پر مخ الله تعالی خلاصه کړي، او ستاسو د زندگی چې کومه پریشاني ده فساو یا ستاسو پکې په هغه مشکل کې راګیر یاست هغه به الله تعالی ستاسو پر مخ باندې خلاص کړي. دا صورت نبی علیه السلام باندې پر داسې حالت باندې نازل شوی د ګوري. اولین د دې صورت شان نزول درته ښایم چې تاسو د دې صورت په معنا، د دې صورت په حقیقت، د دې صورت په تاثیر باندې پوه شئ، نو له هغه نه بعد به ستاسو یقین ښه ور باندې راشي، ور باندې مضبوط به شي. له هغه نه بعد به تاسو وظیفه وکړئ. او دا وظیفه خاص کر د هغو انسانانو لپاره هم، د هغه هلکان هغه انجونې چې مثلا سبقان وایي زده کیږي یې نه، پر خوله باندې یې نه اوړي، په ذهن کې یې نه نیول کیږي، یا د پیپر د پرچې وخت یې رانږدې شي هلته دی ډېر وارخطا وي او په هغه ځای کې دی له ناکامي سره مخ کیږي. ولې د ده ذهن کمزوری وي، د ده حافظه کمزوری وي او هغه نشي جمع کولی، د ده میموري کوچنی وي، هغه کم سبقان چې دی وایي هغه نشي یادولی. خاص کر د هغو لپاره هم یو بهترین عمل ده دوستانو، یو مجرب طاقتور عمل. دا پر نبی علیه السلام په داسې وخت کې نازل شو چې نبی علیه السلام له الله تعالی څخه دا پوښتنه وکړه چې یا الله ابراهیم ته خو تا خلیل الله لقب ورکړی دی، یعنې د هغه ابراهیم خلیل الله چې ډېر ستا نږدې دوست ده، او کوم چې د موسی علیه السلام ته دی کلام موسی کلیم الله لقب ورکړی دی، یعنې له تا سره یې خبرې وکړلې. او داود علیه السلام ته د غرونه داسې تابع کړي وو چې هغه غرونه ورسپینې ده پر د لاس باندې داسې اړولې لکه شمع، مومبتۍ چې ورته وایي، یعنې دومره ورته اسانه و دا کار. او سلیمان علیه السلام ته تا د دنیا ټول انسانان او حیوانات تابع کړي ولو، د هغه تابع و، هغه به څه کول چې څه به یې ورته ویل هغه به هغه کول. یا الله ما ته دې څه راکړي دي، هر نبي تا په یو تحفه باندې نازولی ده، هر نبي ته یو کرامت ورکړی دی، یا رب ما ته دې څه راکړي دي. دا نبی علیه السلام الله تعالی څخه پوښتنه وکړه. الله تعالی فورا دا صورت ور باندې را نازل کړی، علم نشرح لک صدرک. آیا موږ ستاسو سینه نه ده خلاصه کړې؟ آیا موږ تاسو ته هدایت نه ده کړی؟ نبی علیه السلام فرمایي چې الله پاک جل جلاله ما ته وویل کله چې ما دا سوال جن وکړئ
نو الله پاک جل جلاله راته وفرمایل آیا ته یتیم نه وې چې ما ستا پالنه وکړله؟ ما ورته وویل چې بېشکه. آیا له تا څخه لاره نه وه ورکه چې ما درته پیدا کړله؟ ما ورته وویل بېشکه یا ربه. او دا یې راته وفرمایل چې آیا ته فقیر نه وې چې ما غریب کړلې؟ ما ورته وویل بېشکه یا ربه. او خیره کې یې دا راته وویل چې الم نشرح لک صدرک، آیا ستا سینه مو خلاصه نه کړله؟ ستا په سینه کې ستا له سینې څخه مې هغه څه وایستلو چې په هغه سره مثلا کین، غضب او هغه حسد. او نبی علیه السلام خپله وایي چې دوې ملایکې رالې، 2 کسان داسې رالو چې په داسې شکل کې وو چې ما تر اوسه نه ولیدلې، ډېر ښایسته وو. او زما سینه یې مثلا خلاصه کړه، څر یې که زه په دې پوه هم نه سوم. یو بل ته وایي چې له دې څخه حسد دا ټول وغورځوه او دې ته محبت، مینه، شفقت دا ټول شان ور واچوه. نو الله تعالی ورته فرمایي چې آیا موږ ستاسو سینه نه که خلاصه؟ آیا ما د تا ذکر لوړ نه کوي؟ څنګه مې لوړ کوي؟ داسې مې لوړ کوي. سراجي کتابونو کې لیکي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دا پوښتنه الله تعالی څخه وکړه، نو الله تعالی د هغه په بدل کې داسې یو رتبت، داسې یو مقام ورکړی. ورته یې فرمایل چې یا رسول الله، ورته یې ویل چې ای نبي زما، ای رسول زما، د قیامت تر ورځې چې کوم ځای کې زما ذکر کېږي هلته به ستا ذکر هم کېږي. بس دا یو افتخار نبی علیه الصلاة والسلام لپاره بس چې نبی علیه الصلاة والسلام نبی سوی، دا له هغه زمانې نیولې تر قیامته پورې چې په کوم ځای کې د الله نوم یادېږي هلته د رسول نوم ضرور سره یادېږي. لکه دغسې مثلا نبی علیه السلام ته وویل چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. آیا ما ستا ذکر نه ده لوړ کړی؟ چیرې چې زما نوم ذکر وشي هلته ستا ذکر خامخا کېږي. نو که په لمانځه کې هم موږ او تاسو د الله تعالی عبادت کوو، د نبي علیه السلام نوم پکې شته. که موږ او تاسو کلمه وایو هم د نبي علیه الصلاة والسلام نوم پکې شته. که موږ او تاسو د الله ذکر کوو هم پر نبي علیه الصلاة والسلام نوم پکې شته. په دې کې که موږ او تاسو درود شریف وایو هلته د الله نوم هم پکې شته، د رسول صلی الله علیه وسلم نوم هم پکې شته. نو دا د نبي علیه الصلاة والسلام رتبه الله تعالی ورلوړه کړه. نو د دې صورت شان نزول هم دغه و. او بل الله پاک جل جلاله ته فرمایي چې آیا ما تاسو ته تر عرش لاندې یو خزانه نه ده درکړې؟ هغه دغه خزانه ده چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تر عرش لاندې یوه خزانه ده، له هغې څخه ما ته دا راکړل سوې ده چې ولا حول ولا قوة الا بالله. دغسې ډېرې رتبې و نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکړل سوي دي. او دغه صورت مبارک دوستانو شان نزول هم دغه و. نو وظیفې طریقه درته ښیم دوستانو، د وظیفې عمل درته ښیم. وظیفه دا د سهار له لمانځه نه بعد که فارغه سواست، اول و اخر کې 3 واره درود شریف چې وایاست. اول 3 واره درود شریف په مابینځ کې 11 واره یا 14 واره سورة علم نشرح. علم نشرح دا ده، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. دغه صورت تر پایه پورې ووایاست. انشاءالله چې ستاسو مشکل ترین کام هغه به الله تعالی درته اسانه کړي چې هر څومره سخت وي. او دا په پای کې بیا 3 واره درود شریف دا ووایاست. د خپل مشکل د حل کولو لپاره دعا وکړئ. که د بیمار لپاره وایي، بیمار د پر اوبو باندې دم کې ودی چکي. که د ذهن د حافظې د قوت د سبق د یادېدلو لپاره څوک وایي، مثلا سبق لپاره، هغه د هم دغه پر اوبو باندې دم کې ودی وایي، ودی چکي. انشاءالله ذهن به الله خلاص کړي، انشاءالله سینه به الله خلاص کړي، انشاءالله دماغ به الله تعالی خلاص کړي. دا وظیفه دوستان د علم نشرح له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. پر الله تعالی مسپارم. تر بلې وظیفې د خدای په امان. السلام علیکم ورحمة